د کهانې شروعات د یو قابل ګلکار نه کیږي چې د شپې په وخت کې هغه یو جوړ شوی دیوال مرمت کوي لګیای. هغه په ډیر احتیاط سره کار کوي چې په دې کې په ډډه شروع شي او دې زر ځان د دیوال له شاته پټ او د خپل زخمي غېټې نه سلوشن ټیپ ته وکړي. دته د خپل چشمو په ذریعه سره د خطر اندازه وشي او په دې کې په پس یو دوه کسان راشي. خو جيبه خبره دا دی چې هغوی ته دې ملو نشي او دې ته نه د شاته نه یو ملک او چې څنګه په بل ډس کوي نو هغه نو تختی او بیا ټوپه ورته ولي چې دا خیال د ټوپه طرف ته لاړ شو دې پر لا پچاړه سر مات او بل ملګری چې څنګه د واپس درا پاسې دوواله نو دې پیرامنډه کې اوروي غورځي او بیا ورلا په مره کې پړې باجي پر راخکړو د مساري خواله راولي او چې څنګه ته دې را روان شي نو هغه بیا را پاس چې دا ځل ورلا دې په تمانچه کار تمام خو خطر لا ختم نه و د دې بل ملګری دغه تراشي چې دې په ناسا په ورغټه شي او په کرانډې ور سره مقابله کوي چې یو بل د وهر نه پس پکانټو د قوازی نه راز وړن شي چې ګلکار دیوال نیولې ویو هغه کسې په خپل پورین ختی چې دې په سوق باندې لاندې وغورځي او په دې کې لیفت هم ماچي خو دې بچي دا ګلکار په اصل کې د CIA ایجنټو چې با اصل کار له هغه کارونه قبل کم چې با ورله بل محکمې نشو قبل او بیا یو ورځ د ناسا پر دغه نوکرین استعفا ورکړه او د خپل نوې ژوندۍ آغاز یې د یو ګلکار په تور سره وکړ. یو ورځ د ستړیوالي د وجې هوټل ته لاړ شي چرته چې دغه غونو باندې اوس پیرا आवाज ولګي چې شاته په کتو سره هغه د دوی زوړ مشروخي چې دا غنم اومالي وو هغه د وایي وي زما د ارمان دی چې ته واپس زموږ په اداره کې کار شروع کړې ځکه چې دغه مسلې صرف ته حل کولی شي. یو څو ورځې مخکې په یونان کې یو جرمني صحافي قتل کړی شو کومه چې بعد د CIA د بدنامولو کوششونه کول او هغه دومره په صفای سره قتل کړی شوی دا چې دا غي نه صفه معلومیږي چې دا چرته د عام کس نه بلکې د یو ماهر قاتل کار دی. او کله چې د ما ایجنټ په دې کې تحقیقات شروع کړل نو د قاتل د مخ په لیدو سره زمونږ د خپل نظم کو تختې ده ول چې قاتل څوک بل څوک نه بلکې د CIA سابقه خفیه ایجنټ پاتې شوی وو چې دا غنوم ردیدو چې هغه خپل کار په ځای پرې خو دی وو د روس یو ګروپ سره کار شروع کړي او بیا د سرکاري حکومت منلو نه انکار کړي وو چې تل میاشتې مخکې هغه لمون د مرګ سزا ورکړه او اوس د ژوندۍ دل د بي غټلو به طرف ته اشاره ده او چونکې ردیدو ستا یو خيار پاتې شوی دی زه دا غواړم چې دا کې ستا ته حواله کړم. د اومالي د دې خبرې پورې دو سره د حیرانه پاتې شي او ورته وایي ودا څنګه کېدی شي او ما په خپل لاسونو وجلې دي چې مالک یې ورته یو فایل وخایي چې په هغه کې د یو کس تصویر کم چې 2 کال مخکې د کشتۍ د ډوبېدو د وجې مړ شوی و CIA سره به کار کو چې هغه د روسو او د صحافي د لاش په خوا کې هم دا تصویر پروت چې دا مطلب شو چې هغه ژوندۍ دی او د CIA د بدنامولو په کوششونو کې لګیا دی او ما دی ورته صفه وایي وی دا تا وجلې دی او دغه د ژوندۍ ګرځي باقي ستا کار دی وی ما 2 ټیکټونه راغستې دي یو ستا د پاره او یو زماره سیکریټری د پاره تاسو دوه یونان ته لاړ شئ او د ردیدو دا قصه د همیشه لپاره ختم دا به په مکمله توګه د عوامو د حکومت دوانو نه پټي حتی چې موږ د یونان حکومت هم نه دی خبر کړي خو د دومره خبرو باوجود ګلکار صرف یو خبره کوي یغه مړ دی او زه باقي CIA لا یو کار هم نه کوم او مالی پزې پرې خو چې کله شپې په وخت کې په ده حمله وشي نو دته د خطر اندازه وشي چې ردیدو واقعي ژوندې دی او زمانہ بدل غستل غواړي او فیصله وکړي چې زه یونان ته ځم او سره د خپل د سامان د بیګه په جس کې کینی چې ایجنټ تحقیق شروع کړي لګیا شي او دې ورته ودشي ایجنټ دې پته ولګي چې د ردیدو واده هم شوی وو او داغه وړلو روخه زپرلا چې په بي درد سره وجلی او هم دا وجدا چې هغه دومره غوسه دی یونان ته پرسیدو باندې ویر خپل زړو ملګرو سره د ملاویدو د پاره یوې ځلې کارخانه ته راشي چې د ملګری نوم یې سیو چې د پراتک باندې سخت خوشاله سیو په یو وخت کې د سره یو ځای په CIA کې کار کولو چې اوس په زیاتره وخت خپل سپیله ورکولو چې د سنا ایجنټ ته الرجی و سیو نه صرف دوی له وسله ورکی بلکې یو تیز رفتار گاډي پر له هم راوغواړي او دوی دوانه د خزي خاون پجامه کې په یو هوټل کې داخل شي چې ویر ورته د لامبلو د پاره وایو په خپل د یو چرش خواله ورشي او هلته کې د چاپیات کې شمه بلی او بیا ردیدو سره ترکل شوی خو ورته راياج او دغه د موبایل د پرې خودونه پس سیده په یونان کې موجوده یوه خفیه خبريال سره ملاقات ته پاره راشي چې دې تر نه دغه واقعي په باره کې تاسو کی چې هغه پر لپیغور ورکی دومره هر څو شو تاسو پته ولګیدا دې ورته وایي خبره پرګدا او زمون د زوړ خبريال د استان پته راتو وایا چې هغه ورته وایي هغه اوس هغه زوړ استان نه دی پاتې هغه هر څه پرې خوتی دی او د سمندر په غاړه کې یو هوټل کولو کړی دی اوس دا غنوم د علاقې په طاقتور خلکو کې راځي ویر د مغه سره داغه په پته لاړ شي چې دی ویني چې هغه اوس د وړو کې بدمعاش نه یو طاقتور او د دبدبي وړ انسان جوړ شوی دی چې د پرې دو سره حیران شي بیما خو وی کتر همیشه د پاره غیب شوی خو د خبرو د اړول په ځای باندې دی ورته صفه وای بیما ردیدو تور سبا خوستان ورته صفه انکار وکي زه اوستانو کر
نیما اوس تا غونډه خلک زما د لاندې کار کوي چې په خبرو کې دوی روان شي او دا غي نه مخکې چې داغه کسان پر راټول شي وو د مشر سره راګیر کی یو چته یو زمکه لرولي خو دا کسان دومره ډیری چې دې ته نه باغي اختیار کی او پتا دې سره د ایجنټ په گاډي کې کین چې هغه ورته سخت پقاري چې ورته وایي وي توم دغه شان خي هر چرته ته یوازې چې دې ورته وایي وي تا ته ګوره او کار ته دې ګوره او ما ته پته ده چې تا زما په جامو کې ټریکر لګولې دي د وجه خو ته دلته رسېدي چې لاول ورته هغه انکار وکړ او بیا ورته د ټریکر زی وروخای او په اخره کې ته موبایل راخ کی او ویر ورته اصل قصه شروع کی ولدي تو پاسل کې زمونږ د ادارې په حکم باندې روس راغلی وو د یو بدمعش د وجنې د پاره خو د بدقسمتۍ نه دغه شناخت د روس ګروپونو ته ورسېده او د دنې د بدلی غستو د پاره ورله ښځو بچي ووجل او د هغې ورځ نه د CIA سره دښمني شروع شوه دې دومره غم واغسته چې اوس دې هر هغه کس خپل دښمن ګڼي کوم چې یا د یو ګروپ حصه ده او یا د CIA ولې چې ګروپونه ته نه ښځو بچي واغستلو د دې بربادۍ له شاته د CIA لاس او همدا وجه ده چې د مړ کول ضروري شو په دې کې د CIA هډ کوارټر ته د یو هیکر له طرفه یو خفیه اطلاع ملو شي چې په هغه کې د امریکای خلاف هغه ټول ثبوتونه په کم کې چې خصفه پته لګی ده چې څنګه امریکا په خپل ملک کې د نورو ملکونو خلک وجني او دوی له دمکی ورکی وی کچري یورپ ډالر مورال را نکړل نو دا ټول رازونه به د دنیا خبرو ته وړاندې کړي شي بل خو ویرو ایجنټا داستان په زندګۍ نظر ساتل شروع کی چې دوی ته پته ولګي چې زمونږ لومبي ښکارستان دی او کچر دی رانا خو دی خو شنو ردیدو تر رسیدل بیا ګران دي د دې وجه کله چې استان د کور بار لاړ شي نو دوی کور ته ورننوزي چې دوی ته پکې یو خفیه ځای ملو شي چې باغې کې هم کاغذونه موبایل او اخبارونه کم چې هغه مړې صحافه سره تعلق لري او دې سره دوی ته د ردیدو د مخکار په باره کې هم پته ولګي په دې کې دوی د چا په کالو پوه شي چې هغه د استان گاډي چې ځان له پیپسي را واخلي او رچا د موجودګۍ احساس ورته وشي خپل تمانچه را واخلي خو دې نه مخکې چې پس پوه شي ویر پی را باندې کې هغه دومره طاقتوري چې الټا هغه را واچي او د غټ وجود د وجې دیوال ته ولي چې جنډ ورته تمانچه ونیسي موږ ته ځان حواله کا هغه ورلا په خبرو خیاله خو دی خو کې سره د تمانچه راغورځي چې ویر پی شانه را پاسي او جنې ورلا په مړې غلی هغه د دوی د قابونه باري او چاړه ورپسې را باخلي او هم دغه سي ویر هم او د دوه په منځ کې د وی زبردست مقابله آغاز وشو خو داغه د زور دړوان دی د کلونو ټریننګ هم ناکاره چې میز ډیرو ولي او بیلټ ورله مړې ته باچي چې د خپل بیګا کرنټي ورپسې روباسي او په یو گزار ته نازان خلاص کی او بیا جنټ په زخمي حالت کې را پاسي په سبا باندې ویر تا په خپل باندې در دې دورنګ راشي تا ته یاد دی چې تا څنګه زما د مرګ حکم پورا کړو خو حقیقت دا دی چې تاسو پرې خو دی مو په یونان کې دراله د پټې دوزه راکو ویر حیران پاتې شي چې کله ورته هغه د وای وی CIA د قسط زما جاوسه خبر ګروپ ته رسولې وو چې هغه زما خاندان ملکی او بیا د بدلی په اور کې ټول عمر دې زموږ د پاره کار کوي اومدا وجه دا چې زه د هر هغه سړي نفرت کوم چې هغه د CIA د پاره کار کوي او بیا الزام هم په هغه وراړوم د دوی د خبرو نه پس په بازار کې احتجاج را شروع شو خلک پکې په خپل منځ کې روان شي چې دې پوه شي چې څه غلط روان دي خو د دې نه مخکې چې د څه کړي وو ردیدو خپل کارو باسي او موټر سایکل توخیږي چې دې په د زوکی خو هغه بچي او تختی او داغه د پریوتلي تصویر نه دوی ته اندازه وشي چې په CIA کې د نسو غدار خامخاشته دي چې یو جاسوس ورته پنهخه کوي او په دې کې دوی خپل ملک ته مشر سره د ملاقات د پاره راشي خو مشر د هیکر د دمکې د وجې خپل فیصله بدل کړي او د میشن نه بار کی او ایجنټا هیکر سره د ملاویدو د پاره روانه کی او چې څنګه روان شي نو دې په رشاته نه راشي وی ته زه دا کار ماته پرېږده او چې کله دې د هیکر په پته باندې راشي نو څوک ورته هم ملونه شي او صرف کمپیوټر هلته پروت چې دې ورته پیسې لیږل شروع کی چې په دې کې د دې دورنګ راشي چې دې ورته په غوسه کې وایي وی اوس هم در سره وخته لاس واپس واخله اوس هم هر څه سمې دی شي چې هغه ورته په جواب کې وایي وی کله چې ما د یونان د وزیر خارجه مړ کولو نه انکار وکړ نو مال CIA دا کومه سزا راکړه اوس په زه دا هر څه دنیا ته مخې ته راولم چې هغوی ته پته ولګي چې اصل قاتل څوک دی او رنګ ورته کټ کی د رنګ په بندېدو سره ته پسې ور په خپله بند شي او چې کله دی د میز د لاندې وګوري په هغې بم لګېدلي چې دی فوراً د ور په خوا کې کېږدي او د مدد دپاره رنګ میلو کړي خو په هغې کې دومره وخت نه یو وډزېږي چې په دې کې ایجنټه په خپل خاص ګاډي کې راشي او دغه پته یې معلومه کړي او دواړه ورپسې روان شي چې اتفاقاً ګاډی ورسره وجنګېږي خو چې څنګه دوی د ګاډي خواله ورشي نو هغه غیبي دوی ته پته ولګي چې په دې علاقه کې د امریکې د وزیر خارجه تقریر شروع دی او دغه مقصد هم دی چې په خوا دې خوا کتلو سره دی ویني چې ردی دو په وینو کې رنګ بنګ کیمرې ته ولاړ دی او په خوا کې ټوپک هم دی چې دې په دې سره
سره سټک را واخلي او د ده پر غورځولو لګیا شي چې څه د وجې د ردیدو نشانه خطا شي او وزیر روغ رمټ کور ته لاړ شي. خو د ردیدو غوسه دومره وي چې په زخمي وجود باندې هم ټوپک پسې لاس ورغځوي چې دی ورله دغه لاس ته سټک راولي او بیا ورته تمانچه ونیسي. زما خبره دې ونه منله کنه، اوس قانون ته ځان ټینګ کا. چې هغه ورته وایي وي تا ته د بچو د درد څه پته ده، خپل جیب ته لاس وړاندې کړي چې دی د مخه سرې وولي. د دې د یېرې وي که تمانچه راپسې روباسي. هغه د سرې ایستلی شوي تصویر روباسه او په دې کې یوناني پولیس راشي او د مخه سرې د وولي. د دې د معلومولو نه بغیر چې دی څوک دی او دا کار یې ولې وکړو، خو پوش قسمتۍ سره هغه بچ شي او مشر ورته وایي چې تا صرف CIA نه بلکې د پوره ملک عزت د بې عزتۍ نه بچ کړو. وي ټي وي ګوره او ارام وکړه. چې د هغه د تلو نه پس ایجنټه ورته غلي غوندې وایي وي هغه پیسې ردیدو ته نه دي میلاو شوي، ما ته دا کار د بل چا ښکاري. چې ویر ورته ووایي وي دا د غټو خلکو غټ سیاست دی او که چېرې موږ پکې ګوتو وخو نو ځان له الټه کار ګورو. د هسپتال نه پس دې جاسوس سره د ملاوېدو دپاره کور ته یې لاړ شي چېرته چې ورته د ردیدو متعلق هر یو څیز میلو شي چې د په شک را پیدا شي او په دې کې د غوږونو له د ګاډو اواز راشي چې شاته په کتو سره خپله ملګرې په تمانچه کېږدي. وي د هر سره معلومات په ردیدو له ما ورکول ځکه چې هغه ما له د مرګ دمکي راکړې وه او CIA له د دمکۍ ورکولو دا لوبه هم ما جوړه کړې وه. ما وی چې هغه یې هسې هم دنیا ته وړاندې کوي چې زه به خپل کار وباسم. خو غم مه کوه، زه تا وجنم نو زما کسان به دې وجني. زه صرف د دې ځای نه ځم او ولاړه شي او د کسانو نه د بچ کېدو دپاره دې کپړې په اون کې کېږدي او په خپله په ګریل کوزېږي چې کسان یې راننوځي چې څنګه اون کولو کې نو یوې غټې دماکې سره دې هم ښکته راوغورځېږي چې جاسوسه پې ګاډۍ راتېز کړي. خو دې نه مخکې چې هغې پې خېجولې وو ایجنټ راشي او په ګاډۍ کې وولي او دې په زخمي حالت کې د دغه ځای نه بوځي. څر ورځې پس ایجنټ واپس دفتر ته لاړه شي چې دغلته دا د ډېرې تنخوا پیشکش نه انکار وکړي او دا هم هر څه پرېږدي او ویر واپس خپل دا ګلکاری کار شروع کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکئ اجازت. بای بای.